خپل ورور ډاکټر نور بصری یوسفزي صاحب ته خواست کوم چې هغه اوس په پښتو کې پی ایچ ډي کړې ده او خاص کر د پښتو په کلتور باندې چې یو ټکی یو لفظ یو خبره واوري نو د هغې مونږ ته ځان رسوي چې دا خبره راوتې رقم ځانه ده او د دې صحیح تلفظ به څنګه ادا کېږي او د دې صحیح معنی څه کېدی شي نو څه سره خپل مازغه شامل کړي څه سره د لیکوالانو تحقیق شامل کړي نو هغه خبره ډېره زیاته مونږ ته ورسوي او مستند حواله ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج ناس ډېر قدرمن مشران او ماته مخامخ ډېر سپېڅلو شاعران او ادیبانو ذاکر صاحب پر هغو پر ما خیال دا چې مشران دی به خبرې وکړي. بهرحال د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده نو بس دغه اوله د ذاکر صاحب سره د ګپ لګو نو دی وایي چې یاره داسې یو خبره ما اورېدلې چې انسان ته په مور په خېټه کې څه الفاظ غالبا 35,000 الفاظ دغه شي نو سوچ مې کوم یاره دا 35,000 پورې ډېر لږ دي. دا 35,000 ډېر لږ دي ځکه چې انسان یو وینډو جوړه کړې او هغه کمپیوټر ته انسټالوي نو که تاسو سوچ وکړئ نو سره څومره پروګرامونه هغې ته لاړ شي. هارډویر سافټویر ته که موږ وګورو انسان یو معمولي وینډو جوړه کړې ده نو هغې ته څومره وکیبلري هغې ته هغه ته لاړ شي. که ته کوم لفظ د انګلیش ورکړي هغه چې غلط وي نو دوی دا غلط دي چې الله تعالی کوم نظام جوړ کړی دی. او بیا مې سوچ کوم لکه دا ماشوم چې څنګه پیدا شي او څه وخت تېر شي دې خبرې زده کوي دی وایي بو سنسکرت کې لفظ دی څنګه چې پښتو کې دی څنګه چې په اردو کې دی آب نو دی هغه بل لفظ وایي دا د چېرته زده کړی خو نه دي معاشرې خو ده په لاشعور کې دا لفظ شته دی چې څنګه دا ماشوم مم وایي دی چې دا ابو یا که نه دا الفاظ دی وایي د ده په لاشعور کې دا الفاظ دي دا داسې نه چې ګنې معاشرې نه ورته دغه شي که نه بیا ورو لکه ما چې څنګه دغه سیسټم دغه وکړو نو بیا ورسره مونږ چېرته انپیج پروګرام ورته وکړو چېرته ورسره کورل ډرا وکړو چېرته اسبابیس وکړو که نه نو لکه دا حقیقت دی بلکې دا 100% حقیقت دی چې انسان ته الله تعالی د مور په ګېډه کې وکیبلري ورکړې ده بلا لفظونه ورته دغه کړي دي. او بیا د ژبې د پرمختګ خبره ده زه کله کله وایم یاره دا ژبه ګوره دومره هم وروستو نه ده دومره د مایوسۍ خبره نه ده ځکه چې لکه په ګوګل کې ته ورکړه په پښتو کې ورکړه بلا شي مواد به راته میلاو شي. د ګوګل ژبه ده د واتساپ ژبه ده د سوشل میډیا ژبه ده نو ټرانسلیټر هم پکې شته باقاعده چې څنګه ته دغه ورکړي باقاعده ټرانسلیټ هم درته کړي. نو زما په خیال چې دا ښه خو دغه روانه ده او وجه څه ده وجه زمونږ ستاسو د شاعرانو ادیبانو زموږ ملګري دې کوشش کوي او دوی په دې دغه ته راځي پښتو باندې مینه دا ذاکر صاحب مینه ورسره ځکه کوو چې مونږ پیدا شوي نو مور راته الله په پښتو کې ویلې دعاګانې راته په پښتو کې ښودلې دي هغه مونږ دا خپل کلتور مونږ ته هغې په پښتو کې ښودلی دی زمونږ د ژوند ځواک ټولې طریقې چې کوم دي نو هغه مونږ ته په پښتو کې ښودلی شوي دي نو یقین وکړه چې دا زمونږ سره د ژوند سره تړلې یو څیز دی یو روح دی زمونږ د دې بدن همدې سره مینه به انشاءالله کوو تر ډېره حده پورې ملګري پر دې املا خبره وکړه ډېر ښکلې تجویز دی حقیقت خبره چې دیګان لږه مسله جوړ کړې ده خو دومره هم نه ده که فرض که مونږ وکړو دا ینګ هلکان د فیسبوک باندې دا غزل لاندې که نه دومره ښکلې املا یې لیکلې زه ورته حیران شم لکه څوک کوشش کوي که نه نو دومره ښکلې دغه یې کړي باقاعده د یګانو هغه صحیح دغه یې کړي نو دومره د تشویش او دومره دغه خبره نه انشاءالله څه کوو چې مونږ تاسو زموږ د مشران دي انشاءالله چې کوم دې ترقي به کوي او دا مننه